سلامونه ملګرو. سره د دې چې ایمل ولی خان د یو سیاسي جماعت سربراه دی، خو غلط کار ته به غلط وایو. هغه چې هر څوک کوي، ایمل ولی خان په ښکاره سترګو کې د کیمرې مخې ته د چندې نغلا کوي، د چندې نه پیسې جبته کوي، او چنده هم د هغه خلکو پیسې د هغه خلکو حق کم خلک چې د سیلاب متاثره دي. تاسو به دغه ویډیو کتلی، یو ځل بیا وګورئ او بیا ورباندې راځم تفصیلي خبره ورباندې کوم چې څومره لوی او ستر او غلط کار د کړی دی. ویډیو تاسو کته سخت وخت په قام باندې، او په دې سخت وخت کې داسې حرکت کول، د حرکت نه زما مراد دا دی چې ویډیو ریورس کول یا ریورس انجینیرینګ یا ریورس، دا یو ډیر عام او ساده ټیکنیکل عمل دی چې ویډیو ته ریورس کولی شي. د ایمل ولی خان چې کومه ایکچوال ویډیو ده، کومه چې ریل ویډیو ده، کوم چې ریل فوټیج دی، نو هغه دا دی چې ښاغلي د سیلاب د متاثرینو سره په لکونو روپۍ مرسته د خپل ځان نه شروع کړي ده، او په هغه چنده بکس کې د نورو دپاره د مثال ګرځېدو په خاطر باندې د ټول نه لومړی هغه چنده بکس کې پیسې کیدي، او اعلان مو کی چې زه د خپل اړخ نه 10 لکه یا 15 لکه روپۍ چې دي نو هغه متاثرینو ته وړاندې کوم. خو بدنصیبي دا ده چې زمونږ خلکو دومره معقل نه چې خدای مکه یو سړی غلا هم کوي، پرس کو یو لیډر دی، لیټ سپوز هغه غلام کوي، ایمل ولی خان غلام کوي، نو آیا د غلا دا طریقه ده یعنی چې هغه به خلکو د سترګو مخامخ د دنیا خلکو په موجودګۍ کې د کیمرو او د مایکونو په موجودګۍ کې به د چندې بکس نه روپۍ راخلي او جب ته بیگ دي؟ نو دا ډیر یعنی که څوک ټیکنیکلی په دې ډیپ فیک باندې نه پوهیږي، یا په دا ریورس ټیکنالوژي باندې نه پوهیږي، یا ویډیو فیک کول باندې څوک نه پوهیږي، پر اسکو ټیکنیکل انالیسیس نشي کولی، نو کم از کم چې هغه د بنیادی هغه د منطق نه کار والی، یو لاجیکل یا دا یو بنیادی سوچ کنه، کم از کم یو ریشنل غوندې سوچ پکار ده چې زمونږ وي چې آیا که څوک غلا کوي نو هغه به داسې غلا کوي، یو لیډر به پرس کو غلا کوي، خو د مکه کرپشن کوي نو هغه به داسې غلا کوي. د کرپشن خو خلکو ډېرې ښې طریقې اوس موږ تاسو پوهیږو په دې وطن کې چې کوم خلکو جوړې کړي دي، او په کوم ټیکنیکل یعنی عمل کې مخکې وځي، څومره تکنیکي بنیادونه یې کتلي، څوک کیک بیک څنګه اخلي، او تحفې تحائف څومره اپ د ریکارډ اخلي، ټرانزیکشن څومره اپ د ریکارډ او په کرپټو کرنسۍ کې کوي. نو یو لیډر او ایجوکیټډ لیډر او د یو لوی پارټۍ د لیډر پسې داسې قسم پروپیګنډې بیا په داسې وخت کې چې سیلاب متاثرینو دپاره مرسته روانه ده، یعنی خلک بلا ډېر خلک سادهګان دي، هغه به د دې ویډیو نه متاثره شوي، هغې به چندې ورکول غوښته، هغه به نه یې ورکړي، یعنی یو او که نه دغه څوک متاثره شوي هم نه دي، نو هسې دا اخلاقي عمل مونږ ته ښکاري چې د چا د ویډیو سره، د چا د شخصیت سره، د چا د شخصیت د ریډیکول کولو دپاره، یا د هغه د مذاق او د هغه د فن جوړولو دپاره د یو د سیاسي مشر د ویډیو سره داسې عمل دا انتهایی غیر انساني عمل دی، دا قابل مذمت دی. زه هغه ریل او کوم ایکچوال چې کومه ویډیو ده، کوم فوټیج دی، نو هغه هم دلته وروسته لګوم، تاسو وګورئ. هغه کې ایمل ولی خان صاحب د ځان نه شروع کوي، د متاثرینو سره د سیلاب د ځپلو سره مرسته کوي. نو په کار ده چې د وړو وړو خبرو ته دا زمونږ په اخلاقیاتو باندې، زمونږ په دې ټول سماجي او ټولنیز فکرونو باندې اثر پرې باسي، او بیا عام خلک د دا قسم پروپیګنډو نه، د دا قسم فوټوشاپډ حرکتونو نه، د داسې قسم یا تاسو لیدلي یو چا په پردي ټریک باندې خپل بینر چې کوم دی نو هغه فوټوشاپ کړی دی، دا زمونږ هغه سیاسي او طرف ته که اخلاقي او د اخلاقیاتو هغه زوال ښیي چې موږ څومره لوېدلې او څومره پاتې خلک یو. نو بیا ظاهره ده چې کومه معاشره کې داسې قسم حرکتونه کېږي، نو هغه بیا واقعي د عذابونو افتونو مستحق ګرځي د بده مرغانو. په کار ده چې د داسې قسم خبرونه، کارونه، حرکتونو نه ډډه وکړو. بل لاره چې ډېر ایجوکیټډ خلکو دغه ویډیو شیر کړی دی، نو کم از کم هغوی له خو یو ریشنل غوندې اپروچ په کار دی چې هسې په خپل ګریوان کې سوچ وکړي که پرس که ما غلا کولی زه سوچ کوم، نو آیا ما به داسې کول؟ نو په کار ده چې په دې پیمانه باندې هم څیزونو ته وګورو، لږ د خپل راکړي دړی، د خدای راکړی دړی سر چې دی، په دې کې دا په کم دړی مازغه دي، نو کم از کم د دې نه هم د کار اخیستو موقع به د دې نه اخوا کله راځي. اوس دغه ویډیو وګورئ او دې وخته پورې مو واورېدم، برداشت هم کړم، ستاسو د ټولو د وخت راکولو بهرحال یو جهان مننه کورم. سلیکشن ډونیشن زکات د غاړې ما راوړې دي، هغه زه دې تا چوم، او انشاءالله تمه کوم د ټولو پښتنو نه چې هغې
مهرباني به انشاءالله په دې وخت کې ډېره مهرباني. تیمور خان خټک صاحب دا 1 لک روپۍ د خپل اړه امل خان 5 لک نګلارا ورکه اورا شکیل خان 1 لک روپۍ شکیل خان ورکړي 1 لک روپۍ قاسم خان نور مرګریم خپل وس دا د وس خبره ده د الله د غاړې خبره ده د ټي وي د غاړې یا د موبایلو د غاړې چې ما څوک ویني هغې ته اپیل کوم چې خدای ته وګورئ حکومت خو هسې هم د غیرو په لاس کې دی خو د خپل قام مدد په خپله وکړي دې وخت کې خپل د زکات حساب کتاب وکړئ او دې پښتنو ته ضرورت دی دا راوړی ناصر خان د خپل اړه خپله چنده واچوله نور مرګریم چې څوک اچول غواړي یا اچولی شي هغې دې واچوي مهرباني تاسو که څه سوال کوئ نو زه جواب ورکولو ته تیار یم